السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تېرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې شپږ 50 کسان نور ووژل. دغه رنګې په تېرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 1115 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په ملک کې د کرونا وایرس د ټولو مریضانو شمیره 15,55,901 ته رسېدلې ده. په ملک کې چې د چا عمر د 65 کالو نه سیوا دی د هغې د کرونا وایرس د ویکسینیشن لپاره رجسټریشن شروع کړی شوی دی. د یورپ د ټولو ترقي یافته ملکونو په اخیره کې په جاپان کې د کرونا وایرس ویکسینیشن شروع کړی شو. په ضمني انتخاباتو کې د صوبه سند دواړه سیټونه پیپلز پارټۍ او د بلوچستان سیټ جمعیت علماء اسلام وګټه. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې موږ په ځمکه او سوچ دواړو کې بدلون راوستل غواړو. دا سپریم کورټ اف پاکستان د ریمارکسو مطابق چې په سینټ کې د کمې پارټۍ څو ناحقې هغو نه سیټونه ورله ګټل پکار دي. د پی ټي آی ایم این اے عامر لیاقت د آفیس شیخ د سینټ په ټکټ باندې اعتراض کړی دی. پی ټي آی د پی ډي ایم د سینټ د امیدوار سید یوسف رضا ګیلاني په کاغذات نامزدګۍ باندې اعتراض کړی دی. د پی ډي ایم مشرانو ویلي دي چې په آئین کې د ترمیم حق صرف پارلیمنت ته حاصل دی. مریم نواز ویلي دي چې د وزیر اعظم عمران خان کار صرف بیانونه ورکول نه دي بلکې د عوامو غم کول دي. په شمالي وزیرستان کې سیکیورټي فورسز د دهشتګردو خلاف په خفیه اطلاعانه کارروایي کړې ده. د دغه اپریشن په نتیجه کې 3 دهشتګرد وژل شوي دي. په پنډۍ کې یو پولیس سب انسپکټر په تانه کې د یو زنانه پولیسواله سره د زیاتی په جرم کې جبرن ریټایر کړی شوی دی. په پراس کې د انتها پسندۍ د قابو کولو په نوم باندې د پراس پارلیمنت د مسلمانانو خلاف سخت قانون پاس کړی دی. د اسلام آباد یونایټډ کپتان شاداب خان ویلي دي چې د خیالي د ورځې نه د شروع کیدونکي پیسل د پاره زمونږ ټیم په هر اعتبار باندې تیار دی. پاکستانی ځوان کوه پیما اسد علي میمن په افریقا کې د ټولو نه د لوړ غر سر ته په 20 غنټې کې رسېدلی دی. د ملک د نورو حصو په شانتې په خیبر پښتونخوا کې هم سخته سوکړه ده. په تېرو 40 غنټو کې موسم یو ځل بیا خشک پاتې شو. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په تېرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 50 کسان نور ووژل.
دغه رنګې تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس له کبله د شوو مړو شمیره 12,414 ته رسېدلې ده. دا سرکاري اعداد و شمار مطابق په 13 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 1115 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. دغه رنګې په ملک کې د کرونا وایرس د ټولو مریضانو شمیره 15,65,901 ته ورسېده. په ملک کې د کرونا وایرس د ویکسینیشن په لړ کې د فرنټ لاین د کارکونانو د ویکسینیشن نه پس د ملک د مشرانو خلکو د رجسټریشن سلسله شروع کړې شوې ده. دا رجسټریشن په دې عمل کې به هغه خلک رجسټرډ کولی کیږي چې د کومو خلکو عمر 65 کاله یا له دې نه سیوایي. د یورپ په ترقی یافته ملکونو کې د ټولو نه په اخره کې په جاپان کې د کرونا وایرس ویکسینیشن شروع کړی شوی دی. 13 ورځ په ضمني انتخاباتو کې د سند دواړه سیټونه پیپلز پارټۍ او د بلوچستان سیټ جمعیت علما اسلام وګټه. د دې انتخاباتو د غیر سرکاري نتایجو مطابق د ملیر په PS 88 کې د پیپلز پارټۍ امیدوار 22,251 سوټونه اخیستي دي. دا پیپلز پارټۍ د امیدوار مد مقابل د تحریک لبیک امیدوار 6,090 وټونه اخیستي دي او دغه رنګې دا سیټ د پیپلز پارټۍ امیدوار ګټلی دی. دغه رنګې د سند په دویمه حلقه PS 340 کې د پیپلز پارټۍ امیدوار 2,50,050 شوټونه اخیستي دي. دا پیپلز پارټۍ د امیدوار مد مقابل د PTI امیدوار 6,950 شوټونه اخیستي دي. دغه شان د پیپلز پارټۍ امیدوار دا سیټ په لوی مارجن باندې ګټلی دی. د PB شلم په شین سیټ د جمعیت علما اسلام عصمت الله د 8,000 نه د زیاتو اوټونو په سبقت سره ګټلی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې مونږه په ځمکه او سوچ دواړو کې بدلون راوستل غواړو. د کومه فایده چې به 10 شل او 50 کاله وروستو راتلونکو نسلونو ته ورسي. د خپلو خبرو اترو کې زیاته کړې ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مفهوم دی چې داسې ژوند تیرول غواړي چې سړی دا سوچ وکړي چې سبا ورپسې مرګ دی. د زیاته کړې ده چې زمونږ د حکومت کار د یو خاصې طبقې د مفاداتو تحفظ نه دی. د سینټ د انتخاباتو په حواله د کیس د اوریدو په وخت باندې سپریم کورټ پاکستان په خپل ریمارکسو کې ویلي دي چې په سینټ انتخاباتو کې د کمې پارټۍ څومره حق کیږي هغونه سیټونه ورله ګټل پکار دي. که کم جماعت د خپل حق نه زیات سیټونه ویوړه نو د دې سره به سیستم ګډوډ شي. د PTI امینه امیر لیاقت د حافظ شیخ د سینټ په ټیکټ باندې سخت اعتراض کړی دی. بل اړخته د PTI فردوس اشقاوان د امیر لیاقت په دې حرکت باندې سختې غصې اخیستې ده. PTI د PDM د سینټ د امیدوار سید یوسف رضا گیلانی د کاغذات نامزدګۍ خلاف په الیکشن کمیشن کې اعتراض جمع کړی دی. د اپوزیشن جماعتونو د اتحاد PDM مشرانو ویلي دي چې په آئین کې ترمیم د سپریم کورټ الیکشن کمیشن او د حکومت کار نه دی بلکې دا د پارلیمنت کار دی. دا مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز په اسلام آباد کې د بېدرکه خلکو د خاندانونو سره د خبرو اترو په وخت باندې ویلي دي چې عمران خان دی دا بیانونه ورکول پریږدي چې ما خلک په مړو باندې نشي بلیک میل کولی. که دی سلیکټډ وزیر اعظم هم دی خو بیا هم د ده په فرایضو کې دا خبره شامله ده چې د ملک د وګړو سره همدردي وکړي. په شمالي وزیرستان کې سیکیورټي فورسز په خفیه اطلاعاتو باندې د دهشتګردو خلاف اپریشن کړی دی چې په نتیجه کې 3 دهشتګرد وژلې شوي دي. په پیډای کې د ټکسلا پخوانی ایسیچو سب انسپکټر ګلتاج په تاڼه کې د یو زنانه پولیسواله سره د زیاتی په جرم کې جبرن ریټایر کړی شوی دی. د انتها پسندۍ د روکاولو په نوم باندې په فرانس کې پارلیمنت د مسلمانانو خلاف سخت قانون پاس کړی دی. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه.
دوه ځله د PSL چمپین د اسلام آباد یونایټډ کپتان شاداب خان ویلي دي چې د PSL دپاره زمونږ ټیم په هر اعتبار باندې تیار دی. د زیاته کړې ده چې د دې ټیم متوازن دی او ښه لوبغاړي پکې شامل دي او زمونږ کوشش به دی چې د PSL ټایټل یو ځل بیا په خپل نوم کو. پاکستانی ځوان کوهپیما سدلي میمن په افریقا کې د ټولو نه د لوړ غر سر ته په 20 غنټې کې ختلی دی. دغه رنګې دی په یوه ورځ کې دا کارنامه سر ته رسونکی د ایشیا اولنی کوهپیما وګرځولی شو. او اوس ګورو د موسم حال. د ملک د نورې حصو په شانتې خیبر پښتونخوا هم د سختې سوکړې سره مخ ده. په تېرو 24 غنټو کې یو ځل بیا موسم خشک پاتې شه. د راروانو 24 غنټو دپاره یو ځل بیا د خشک موسم پیشنګویي شوې ده. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، دا ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.